د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په مالی ملاتړ د اویک موسسې په تخنیکی همکارۍ د ننګرهار اولمپیک او بدني روزنې ریاست په همکارۍ سراج الامارات په بڼ کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې چې د ننګرهار ځواک او تورې بوډۍ اتلانو لوبډلې پکې پای لوبې ته وتلې وې. پای لوبه کې د ننګرهار ځواک لوبډلې مقابل لوبډلې ته په 10 اورونو کې د 100 منډو هدف ورکړ چې تورې بوډۍ لوبډلې د 30 منډو په توپیر لوبه وبایلله او د ننګرهار ځواک لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش مطبوعاتي مسؤل وایي د کرکټ په دغو سیالیو کې 7 لوبډلو ګډون کړی و او موخه یې ځوانانو ته د سپورټ زمینې برابرول، پیاوړتیا او د ورزش په ډګر کې استعدادونه راښکاره کول دي. د دغه سیالیو څخه زموږ موخه او هدف دا دی چې تر څو ځوانانو ته د ورزش زمینه برابره شي او هغوی پکې خپل استعداد وړاندې کړي. په راتلونکي کې د ولایت او د هیواد په کچه دوی سیالۍ ترسره کړي. ورته وخت ختیځ کې د اویک موسسې مسؤل وایي د ځوانانو هڅونې لپاره به په راتلونکي کې نور بېلابېل پروګرامونه هم برابر کړي. موږ به داسې برنامې په آینده کې هم ولرو او دې نه بهتره یا دې نه به موږ هغه کومې خلاوې وي هغه نه به زده کړه وکړو او آینده دپاره به نور یو ښه بهتر همغږي باندې دا برنامې موږ دایر ولرو. د ټیپبال کرکټ په دې ټورنمنټ کې لوبېدونکي لوبغاړي دغه ډول لوبې د کرکټ لوبې د ودې لپاره مهمې بولي. دا ډېر زیاتې مهمې لوبې دي د لکه اوس په اطراف کې چې دی ډېر ښه پلیران پیدا کېږي نو کولی شي هغوی هم راشي دا کرکټ دلته وکړي نو هغه لوبغاړي موږ ته ښکاري چې دا ښه پلیر دی او دا د هغې ټول پلیران موږ ته معلومیږي. د لوبغاړو په وینا دغسې لوبې یا نور سپورټي پروګرامونه برابرول ځوانان کولی شي د نشهیي توکو او بېځایه کړنو راوګرځوي. او دا سیالۍ د دې خاطر په لار اچولې د ځوانانو د تشویق لپاره ځوانانو د نشهیي توکو نه منع شي او سیالي وکړي، لوبې وکړي، یو بل سره همغږي رامنځته کړي. د لوبې غوره توپ وهونکی زبیر ساپی چې لوبه کې 100 منډې ترلاسه کړې او غوره توپ اچوونکی ابرارالله راحل چې په لوبه کې 9 وکټې اخیستې وې په نغدي او نورو ډالۍ وستایل شول. د لوبې پایلوبې ننداره کولو لپاره د ننګرهار د بېلابېلو ادارو مسؤلین هم راغلي وو او لوبه یې له نږدې ننداره کوله.